د پښتو زده کړې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ملګرو سلام او ښې چارې. د ژباړې اغېز موږ او ستاسو ولس ته هم رسېدلی. ډېر ځای زه اورم چې د راوړل او راوستل توپیر نه کېږي، یا د راوړل په ځای راوستل کارېږي، یا د راوستل په ځای راوړل کارېږي. مثلا اوبه مې راوړي، اوبه مې راوستې، دا دواړه جلا دي. اوبه مې راوړي مطلب دا ده چې جام، ګیلاس یا بوتل یا بل شي کې مې اوبه راوړي دي. اوبه مې راوستې دا مطلب دا چې بزګر یا کښه یم، خوړ یا سیند ته لاړم، اوبه مې پر لښتي سپرې کړې او تر پټیو مې راورسولې. په یو حالت کې ته نیغ پکې ښکېل، یعنې خپله اوبه راوړې. دویم حالت کې ته سبب شوی چې اوبه تر پټیو راورسوي، یعنې په دویم حالت کې اوبه هم په حرکت کې دي، در سره راځي. نو دغه یو مثال سره هم د راوړل او راوستل توپیر کېدلی شي، خو غواړو دوه درې نور مثالونه هم وړاندې کړو. لیلا مې راوړه، لیلا مې راوسته. له اولې جملې منظور دا ده چې لیلا ماشومه ده، خپله تللی نشي، یا ناروغه ده، له لاس او پښو لوېدلې ده، ما راوړه، غېږ کې مې راوړه، یا مې موټر کې راوړه. څه شی سو؟ لیلا مې راوړه دلته صحیح ده. او د دویمې جملې مطلب چې وایي لیلا مې راوسته، دا ده چې زه د دې سبب شوم چې لیلا راشي، یعنې لیلا پسې لاړم، هغه هم زما سره راغله. دې ځای کې راوستل بیا سم دی. راوړل په دې معنا دی چې مفعول هیڅ حرکت نه لري، خو راوستل دا معنا چې مفعول هم حرکت لري خو وسیله فاعل دی. یعنې دا د راوړل او راوستل ترمنځ دویم توپیر و. بل ګاډی مې مستري ته راوست، ګاډی مې مستري ته راوړ، دا هم جلا معنا ورکوي. د اول مثال مطلب دا دی چې ګاډی مې چلولو سره مستري ته راورساوه، یعنې ګاډی خراب شوی و خو تر حرکت لوېدلی نه و، یعنې راتلی شو. خو د دویمې مطلب دا دی چې ګاډی خراب و، په بل شي کې مې تر مستري راوست، یعنې په کرینګ کې مې واچاوه، یا بل موټر کې واچاوه. یا یو بل مثال ورکوو، وایي سایکل مې مستري ته راوست، سایکل مې مستري ته راوړ. په لار کې روان یې، سایکل در خرابېږي، خو دومره خراب نه ده چې ته یې اوږې ته واچوې، یعنې خپله دې را روان کړی، ته ورسره راځې، تر مستري دې راورسوه. دلته به وایي چې ګاډی وبښئ، سایکل مې مستري ته راوست. خو که سایکل دومره در خراب سو چې اوږې ته دې واچوه او را روان کړی دې و، بیا نو دلته دویمه جمله سمه ده چې ګاډی وبښئ، سایکل مې مستري ته راوړ. د راوړل او راوستل بل توپیر دا ده چې راوړل په هغو مسلو، کلیمو یا خبرو کې کارېږي چې معنا وي یا نه تلونکې وي. راوستل یعنې چې خپله حرکت ولري. مثلا که څوک وایي د سولې راوړلو لپاره، دا سمه نه ده، وایي به د سولې راوستلو لپاره. خو چې دا ځینې رسنوال وایي چې د سولې راوړلو لپاره، وجه دا ده چې په فارسي کې آوردن د راوستلو او راوړلو دواړو لپاره څه شی راځي؟ آوردن راځي. نو د هغه د اغېز له امله دوی راوړل وایي، خو راوړل سم نه دی. د سولې راوستلو لپاره، د سمون راوستلو لپاره، د ښه والي راوستلو لپاره، د پرمختګ راوستلو لپاره. وایي زه د اداره کې مقرر شوی یم چې پرمختګ راولم پکې، یا د پرمختګ راوستلو لپاره مقرر شوی یم چې راولم، یو بل حالت دی. مګر ځینې استثناءات هم شته دي. وسته وایي چې مرض دې راوړ، یا ناروغي دې راوړه، یا بد خبر دې راوړ، یا ښه خبر دې راوړ، یا ښه زیری دې راوړ. دا هم معنا نوم دی، یعنې په سترګو نه لیدل کېږي، خو په دې ځای کې راوړل سم دی. مګر عموما د راوړلو راوستلو لپاره که متوجه سئ، همغه چې مخکې ما توپیر وکړ درسته او په ځای دی. د پښتو ژبې د ګرامر، ژباړې او نورو مسلو په هکله ورته ویډیوګانې پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې در سره وڅارئ. د پښتو د ودې او پراختیا په هیله یې له نورو ملګرو سره شریکې کړئ. غزا نور زما شخصي فیسبوک دی او غزا نور هم زما ټویټر. پاک الله مو مل شه.